ساقي جان صرف راشه پاکستان ته ته ګوره بیا خپل ځان ته غیرت اګوره ملګرو که تاسو سوچ کړی وي یو څو ورځې مخکې د شیخ صاحب یو کلیپ ساقي جان راوچت کړی و د فیلډ مارشل په باره کې چې کومې خبرې کړې وې بیا هغې نه وروسته هغه کلیپ یې ډېر زیات وایرل کړو او ساقي جان هم په خپله څه داسې نازیبه الفاظ ورته هم استعمال کو او بیا هغه کلیپ هغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوه چې په سوشل میډیا باندې ډیر خلک راپاسېدو د شیخ صاحب سپکاوی وکړو نو بیا هغې نه وروسته شیخ صاحب چا ډیر په بېدردۍ سره ووجل شهید یې کړو نو اوس ډیر خلک راپاسېدلي دي چې دا هر څه ساقي جان کړي دي د ساقي جان پکې لاس دی ولې براه راست په دی لګیا و ادارې دی ولې نه نیسي او دا ولې داسې قسمه ویډیوګانې جوړوي کولې عام لګیا دی څوک ورته څه نه وایي آیا حقیقت کې دا هر څه دې کړي دي په دې در سره خبره کومه ویډیو تر اخره را سره وګورئ خو ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره لازما سبسکرایب کوئ ګوره ملګرو ساقي جان نه دی د یو منګک وسې هم نشته چې چېرته یو منګک مړ کي یا یو مچ مړ کي هغه غریب ځان له حیران پاتې دی د ویوز دپاره هر څه جوړوي شیخ صاحب نه دی د دې شیخ صاحب خپو ته هم او د هغه خپو ته هم نشي ورسېدی دا خوار غریبان خو د ویوز دپاره لګیا دي کله یو غر کله بل غر دومره غټه هستي دومره غټ شیخ اما هغه به موږ په دې پسې وتړو مړه به زه نه خلکو ته اریان یمه صرف ویډیو جوړه کی ساقي جان داسې ساقي جان هسې ساقي جان یې دومره مشهور کو چې ساقي جان نه اوس ځمکه اسمان غلط دی چېرې زه خو ډېر پاپولر